قرآن سره او دویم د دې سورت رب ترمنځ د قرآن سره هغه اصحاب کرام ذکر على تقرب الاخلاق الجوهر تقرب تلاوه دا وکړه هو الله احد سيكون مسألة رجل الله سي الله تعالى او دې سورت رب ترمنځ سورت سره سورت قبله الله تعالى ورته چې سره د ځواني باندې خلاصېدل او ابو لهب خلاصو ابو لهب ته دنیا ده انه قال عبد الحساب لا متزكى وسنا يستقبل او كيسره وما تعرف عن خلاصين وما خلاصين وتمام ما تكتب ما دار شخصيه من الامر او كيسره تكتب عن خلاصين زياده يسره يقدمنا يقيم على دين وذكر تنظر وابو لهب خلاصين وتمام تحاكم ما تقوم بالقران تمام تمام ما يزق يدها او كيسرت تبيوها كفلاسة زيادة كيسري سوى بيت العبارين جبر زمانة وابو لهب خلاصين فيقول زموها لشقر زلزل جميلي او فتحناه وصوه في سكمنا عالم الى مسيح سبدا او كيسرت تبيوها كفلاسة زيادة كيسري سكمنا سبحان الله معنا وابو لهب خلاصين لكن غمر عليه الصلاة والسلام وإنما سكت فقد ليس لديه إله الله تعالى ما تفرقوا ولمن تبارك وتفرقوا والله أحد لا سرائم الجبل أمر المحترم كده يهديه سورة الإخلاص لما في سورة الله سبحانه وتعالى سورة الله أو غير المؤمنين لو ممكن يهديه سورة التوحيد واحد بيان له أو غير المؤمن سورة التوحيد وصارت الأسرة ويقول أنها تجد القائلة من الشرك على من الشرك مقاصد أو سورة من السورة التوحيد وفي كتاب التوحيد أستطيع سبع سرايا أو تزمن سورة النجاة لا سيكون الإنسان النجاة ورقي جهنم أشبه من سورة الولايات من كان مصدر من أولياء الله سورة سورة من الله تعالى مسلم أول من سورة الإسبار ذكر النبي وقال رسول الله بس انصر لما رأيت على القدر إسبار من البيان لا هو المصدر أعطوا من سورة معرفتها ستكون سورة فقد عرف نفسه ذات الرجال اگر شدا حدیث صحیح دا اور روایات کتاب الاعتماد دا او نهم نومی دا سورة جمال کم یو سڑے چه دا سورت وی اللہ تعالیٰ پا جمال ورکی خیستتو کو ورکی او لسم نومی دا سور مقشقشا قشقش المرید اذا صحا کم یو سڑے چه دا سورت وی اللہ تعالیٰ پا دی تمام مرزون نا جوڑی یو لسم نومی دا سور معاوضہ انسان دا پناور کی دا جہنم نا او دولسم نومی دا سورة الصمد زکا پدی کی اوٹک راغلے دا اللہ الصمد او دیارلسم نومی دا اساس زکا دی تمام اسمانو دسمو کو بنیاد اندر سورت دا او سوالسم نومی دا سورة مانعات کم سڑے چلا سورت وی اللہ میں عذاب قبر نمانکی او پنزلسم نومی دا سورة محضر کم سڑے چه دا سورت وی دلتا ملائکی حاضری گی او شپارسم نومی دا سور منفرہ کم سڑے چه دا سورت وی شیطان غزین نفرت کی واللسم نومی دا سورت البراعت کم سڑے چه دا سورت وی اللہ تعالیٰ بدت اگریمنٹ ورکی سے دا جہنم تلزی او اتلسم نومی دا سور مذکرہ یہ خدای انسان تیاری گی دی سورت کی او نلسم نومی دا سورت النور اللہ نور السماوات دیکھیں خدای نور ذکر دا او شلم نومی دا سور امان کم سڑے چرا سورت توی اللہ تعالیٰ با امن جہنم نور گئی او یو استم نومی دا سورت الحدقہ یعنی انسان دا استر کی دیر مهمی او پدیا پا دستر کو کیا کسی دا دیر مهم دا دا قرآن کریم کسی دا کسی انسان بستر کو کی کسی مهم دا قرآن کریم کی دا سورت دیر مهم دا او دو استمنو من سورة الانسان زکی انسان لدی نبی فرما کی دے نسی او دو استمنو من سورة قل هو الله احد دیر زیاد نمونه کی محترم علماء کرام علیهم
رسول الله تعالی سے منتن دیرات تشریح کا منتن دیرات ماہیت بیان کا جبریل راغی وقل اعلام توحیدی دا کم صورت پسر کی چپل راسی اغڑی امر مهمی اڑے مهمه خبری مدینی صورت سر کی قل راغی یہ تو امر اعلانی مفسرین وائی یعنی دا اعلانی شہد سر اعلام کا قل اعلام توحیدی وهو شهادة الله احد الله تعالی یودا یو احد و یو واحد فرمانے کی اس پر لسابو علماء اور ترجمان القرآن ابن عباس نے کہ وینا اس پر نشتا ابن مسعود نے دادا چاہنے کی لیکن فرق تھا اور پیغمبر علیہ السلام فرمانے بخاری کی جو قرآن کریم کا قول مصدور کا سلام علیہ وقضا به ابن مسعود اولا رسول اللہ کی ابن مسعود وارث تھے ابن عباس اگر سے ترجمان القرآن تھا وہ علم تفسیر کی ابن مسعود ذات کا انداز تھا ابن مسعود وینا احد و واحد کے علوی فرق تھا دا احد وحدت ذاتی اور دا واحد وحدت دا صفت صفتی و عارضی منافق ہوئی یو سارے چھ احد ہوئی نو سارے برچوک سی اللہ کا مرافعات تسنشتا اور یو سارے چھ واحد ہوئی نو مخاطب بیا وقت اختصدی پر سبا اسنین ہوئی بیا بسلاسہ ہوئی اور بیا باربعہ ہوئی نو دا مطلب قل و حبیبہ و شاندادا دا ہوا کی رب دہریا مرانے روس والا رانی او اللہ ہو کی رب فلاسفہ افلاطون اور اسطورہ رہے ہمیں دا ٹول کارون عقلیہ فعال کی اللہ یہ دسی کوئی دا ٹول کارون او احد کی رب سے کم دا مجوسیان اور ایران اور آبانی اگر وہ دو خدایانی یو دا خیر خدای دا یو دا شر خدای دا خیر کارون یزدان کی او دا شر کارون احرمان کی قل ورطوائهم وحبیبا هو شاندار اللہ احد اللہ تعالی یودا اللہ صمد اللہ صمد اس کو صمد کی بھی معنی علماء کی یو معنی عالم کی صمد چاہتا ہے ما یحتاج الیہ فی جمیع حاجاتی سیدھے انسان اور تپٹول حاجاتوں کی احتیاج رازی اور یہ دو معنی بل عالم کی صمد چاہتا ہے هو العالم بجميع المعلومات سپٹول معلومات بعد رفوی کی دیتا ہے صمد اور درم ترجمہ ابن مسعود الضحاک کی اگر صمد چاہتا ہے هو السید الذي انتہا صوته دا اغا سردار تبیلگی کی سیاغن بارا بل سردار نہیں اور صدورم ترجمہ علامہ عصم کی اگر صمد چاہتا ہے هو الخالق للاشیاء سیدھے تمام شیعان پیدا کرون کئی اور پنزم ترجمہ علامہ سودی کئی اگر سومت چاہتا ہے هو المقصود في الرغائب او المستقاس عند المصائب سی مصیبت وقت کے سڑے ورطا چیلو ہوئی آج تصومت ہوئی شپگم ترجمہ امام حسین کئی اگر سومت چاہتا ہے الذي يفعل ما يشاء آغازات تویلگی سی سیوار یاغتی اوما ترجمہ دادا انہو السید المعظم دوی سادار تبیلگی او اتم ترجمہ انہو الفرق الماجد یو توی اولوی بسر تبیلگی او لسم ترجمہ هو الغنی غنی تبیلگی او یو لسم ترجمہ اغتاس تبیلگی لیس فوقه احد سیاغنا برابل کس نہیں او دو لسم ترجمہ علامات قطادتا کی اغوی سومت آغا چاہتا ہے لا یاکل ولا یشربو چیدہ خوراک یا نسکار کی اور دولسم ترجمہ الباقی بعد فنائی خلقی آغا ذات ولیکینی سے آغا دا خلقو دے فنا کے دون رستو باقی اور دیالسم ترجمہ حسن بصری کی حسن بصری وی اللذی لم یصل ولا یصال آغا ذات ولیکینی سے ہمیشہی اور انزلسم ترجمہ عبی ابن کعب کی اگر سومت چاہتا ہے اللذی لا یموت ولا یورس سیاغن مڑکی گی اور شپارسم ترجمہ ابو مالک کی اگر سومت چاہتا ہے اللذی لا ینام ولا یسو نبی خوب رازی اور نسکم دا غلطی گی اور واللسم ترجمہ علامہ ابن کیسان کی اگر سومت چاہتا ہے والذی لا یوصف بصفته احد جنہاں پر صفات پانے سو موصول کے رہے لسی اور اللسم ترجمہ مقاتل گئی
هغه سمجھ چاته وای هو الذی لا عیب فی سات عیبنا او شلم ترجمه علامه ربیعی کوي هغه سمجھ چاته وای الذی لا تعتریه الافات سباغه باندې مرزونه ناراضی او یو استمه ترجمه علامه جعفر کوي الذی یغلب ولا یغلب سبا خلق باندې زور رسیدي خو په د باندې د چا زور نه رسیدي او یو استمه ترجمه ابو هريره کوي هغه انه المستغني عن كل احد ارجع بفروات لكيدي او تو استمه ترجمه ابو بکر وراقي هغه سمجھ چاته وای الذي احس الخلائق عن كيفيته سي مخلوقات دغه کیفیت نسی معلومه وای او دروستمه ترجمه هو الذي لا تدركه الابصار او سلیستمه ترجمه ابن عباس کوي هغه سمجھ چاته وای الكبير الذي ليس فوقه احد اما ذات ته لکه چې هغه لپاره بل کس نه او په استمه ترجمه هغه دا چې المنزع عن قبول النقصانات نقصان په ناراضي مرض په ناراضي او استمه ترجمه ابو العالیه کوي هغه سمجھ چاته وای الذي لم يلد ولم يولد او نه استمه ترجمه ابن عباس کوي الذي يصمد اليه في الحوائج كلها او ته استمه ترجمه الله تعالی خپل کوي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دې ته ویل کېږي سوال نو قول وایو پیغمبر هو شاندار طالبان وایي دا هو زمیر شاندار او زمیر شاندار بار سلو شرایط دي یو دا چې ضمیر او غایبین ضمیر د غایب کوي دوم دا یتقدم قبل الجمله جمله نه مخکې برازي او دیم دا په امور عظامو کې وي او څلورم دا چې جمله په تفسیر د دې کې او د مفسر قل ورتوا يا حبيبا هو شاندار الله احد الله تعالی یو د ذاتن او صفاتن او حکمن الله الصمد الله تعالی صمد دا یو شی چې په اسم ظاهر سره ذکر شي او بیا ذکر کړي او عربو اسم ظاهر سره ذکر عموما دلته د قوم لپاره الله تعالی به اسم ظاهر سره ذکر کوي الله الصمد الله صمد دا لم يلد ولد يلد ضربه يسرب دبابنا بچه نشتره دا الله ولم يولد او لا نشتره او ولم يكن له كفوا احد ورور نشتره دي علماء حصر عقلی وایي چې کله کلام دایر شي په مابین د نفي او د اثبات کې او عقل مجوز د قسم آخر نه مرګري یا په الله سره ورور شریک بوله او یا په الله سره بچی شریک بوله او یا په الله سره پلار شریک بوله نو نفي د بچی په لم یلد سره راغله او نفي د پلار په لم یولد سره راغله او نفي د ورور په لم یکن له کفوا احد سره راغله نو ثابت صلاح خبر اسلام لم یکن له ولي من الذل وكبره تكبيرا دا سورۃ اخلاص محترم واحکم د فضائل ډیر زیات لري یو فضیلت به صرف دا وایم چې معاویه لیسی چې کله مدینه منوره کې مرسه او رسول الله تبوک ته تللی 200 کیلومتر علاقه طی کړې وه د جبریل امین د تابوت راواخیسته او تبوک ته یې ویوړه او هلته رسول الله جنازه وکړه او بیرته چې کوم دغه مړی مدینې ته راوړه پیغمبر علیه السلام جبریل نه پوښتنه کوي چې دا دومره تکلیف دی ولې وکړ وایي دا سړي ته الله فضیلت ورکړی دا فضیلت یې په څه ورکړ وایي لکثرت قرأته قل هو الله احد دا سورت به ډېر ویلی چې کوم سړی دا سورت وایي نو یقینا هغه سړی چې کوم د الله تعالی ورسره مینه کوي پیغمبر علیه السلام ته یو سړی راغی مختلیان یې راغی وایي چې دا ملا نه دي ملا نه سره خو موږ د خدای په قهر اخته یو وایي ولې وایي هر رکعت کې قل هو الله احد راته شروع کړی نبی علیه السلام مولا راوښته وایي هلکه ولې قل هو الله احد رکعت کې وایي وایي چې دې سره مې مینه ده وایي ولې وایي فيه صفت الرحمن په دې کې د خدای صفت ذکر ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وایي حبک ایاها یدخلک الجنه تاسې دې سورت سره مینه ده الله به دې جنت ته ولېږي بسم الله الرحمن الرحیم سورہ فلق مکی سورت ده او دا سورت فلق علماء په تاسو ته بیاناتو کې ویلي چې پیغمبر علیه السلام باندې خلکو ورسې وکړلې په خیبر کې ورته ظاهر مړۍ کې واچول هغه ظاهر د وجه الله خلاص کړ بیا هلته خیبر کې د زرنګ یو لویه تیږه پاس پاره کړې وه کوټې ته چې دا به په رسول الله راخطا کړو جبریل ورته وایي یا رسول الله دلته مه کښېنه بیا چې
کوم دا هغې چې کله دین کې ناکام سو نو مدینې منورې ته خط راولېږه یو لوی کوټګر و لکین بن عاصم لوی کوټګر و او د هغه یو دوه لورګانې وې فیل هم ډېرې لوی کوټګرې هغې ته مې چې رسول الله باندې کوډ وکړي ځکه دښمن چې کله ډېر کمزوری شي نو سوا چې د باندې نه رسېږي نو د کوډ وسو د باندې رسېږي چې د لاس وسې نه رسېږي نو هغه د لبیب بن عاصم لورګانو د رسول الله ویښتان چې کوم د حاصل کړه او د رسول الله ګومن چې یو څو غاښي او بیا چې کوم د پیغمبر علیه السلام ویښتانو ته تقریبا 11 ګوټې ورکړلې او بیا یې دا راوړه د کجورو یو نر پوخو کجوره کې نر ولې هغې یو پوخو خلاف هغې کتاب او شلاستنې پکې وکړمبلې او بیا یې راوړه بیرې زیاروان یا بیرې چې سوری هغې پوهېږي لاندې یوه تیږې لاندې کېښوده او بلې د پاسه پرې کېښوده لاندې کېښودې پیغمبر علیه السلام باندې ډېر زیات تکلیف و دنیوي امورو کې و دیني امورو کې نه و څومره تکلیف و علما دي کې څلوېښت شپې رسول الله باندې تکلیف و او بعضې علما دي کې نه شپږ میاشتې تکلیف و ابن حجر صاحب لیکلي دي نه یو کال تکلیف او زمونږ د مفسرین لیکي چې دا د یو کال والا خبره ده محکمه ده نبي علیه السلام ډېر کله ته به ما یو کار نه و کړی ما به ویلي کړی دنیوي امور دي بله ورځ ویدې مسې ګورم دو ملائکې راغلې یو مې سر ته ودرېده او یو مې پښو ته ودرېده د سر والا د پښو والا د سر نه پوښتنه کوي چې ما وجع الرجل دا سړی ولې دردېږي او درد پرې ده د سر والا ملائکه ورته وایي مطبوب چا پې ګوډې کړي دي زه اوس دا خبرې واقعي اورم ځکه د پیغمبر خوب وایي او رسول الله فرمایي هسې مې سترګې پټې زړه ویښ وایي ځکه خو موږ وایي پیغمبر په خوب باندې اودس هم نه ماتېږي ولې وایي دا څه چل ده وایي چې مطبوب ګوډې پرې سوي دي او پوښتنه کې من تبه دا ګوډې پرې چا کړي دي وایي لبیب بن عاصم لورګانو پرې کړي دي وایي فی ای شیء تبه په څه کې پرې کړي دي او ورته وایي فی مشک ومشادة وجف طلعة ذکر د کجو هغه ګومنځې غاښونو کې او ویښتانو کې یې کړي دي او د کجورې په هغه نر کجورې ونه کې هغه پوښ کې پرې کړي دي وایي کوم ځای دي وایي پیرې زیاربان دي رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی بیبي عایشې ته راغله بیبي عایشې ابشري زیره مې در باندې ان الله افتاني فيما استفتيته ما چې الله نه کومه فتوا غوښتې وه د هغې استفتاء مې کړې وه د هغې فتوا الله راکړله حضرت علي او زبیر او مقداد ولېږل کوهي ته هسې کله هغه کوهي ته لاړل پیغمبر علیه السلام ورسره لاړل چې کله هغه کوهي ته لاړ نو رسول الله ورته وایي غالبا دغه کوهی ده هذه البیر التي اريدها في النوم دا کوهی ده چې ما ته خوب کې ملایکو وښودلی نو صحابه یې ورکته کړې هغه ګوټې یې سره واخېستې هغه ویښتانو ته یې 11 ګوټې ورکړې 11 ګوټې او مفسرین لیکي حدیث د بخاري کې هم ده او نورو کتابونو کې هم د معتبرو کې چې هغه کوهي سره کومې د کجورې ونې ولاړې وې وکأن نخلها رؤوس الشیاطین یا کجورو شکل خدای بدل کړی دی ته ګوره د شیطان سره ده عرب چې چا ته په غوسه شي وایي هلکه داسې ستا مې نیولی ده که د شیطان موږ چې چا ته په غوسه شو هلکه د سپي سره مې نیولی ده هغه د ونو اثر یې خراب کړی دی کورو او هغه اوبه څنګه دی رسول الله فرمایي وکأن ماءها نقاعة الحنا هغه اوبه داسې چې کوم د سرې سوي او ټینګې سوي وي لکه د کوزې داسې خشته کړي وو مفسرین کرام کې له دې نه دا مسله ثابته شوه چې ګوډې صرف په انسان اثر نه کوي په ونه هم کوي په ګټه هم کوي او په اوبو باندې هم اثر کوي الله دې موږ تاسو سره جبریل امین دا څو سورتونه راوړل 11 آیاتونه دي او په ویښته کې 11 ګوټې دي او ویښته کې هغه 11 ګوټې ځکه ورکړې چې ملګری د ویښته ګوټه نه خلاصېږي په ماشین باندې نه خلاصېږي نو هغه ویل خامخا ویښته مشکېږي او رسول الله په حق باندې رسېږي قل إلهك وحبيب أعوذ فلان وم ذكر لفظ مجرد معرض المجرد أعوذ فلان سم لرب الفلق فرق فلق سرا سهر خلایا ډېر نومونه دي فلق یا الله دا فلق ډېر برکتي وخت د شیخ سعدي د الله قبر منور کړي هغه تاسو خبر یې که نه دا سپي چې کوم دا په کال کې 2 وارې بچي راوړي او 3 څلور او شپږ بچي راوړي او اوزه چېرته خواره یو یا 2 بچي راوړي او بیا هم که صحابانو پسې چړې راخیستې او هره ورځ اعلان یو سپی چا مې اعلان کړی
او بیا هم د سپوره مچ هغه ده کتلې او د حضوره مخ خلک ګوري لګیا ده د سپوره مخ لا مچ هغه ده کتلې شیخ سعدي صاحب وایي دا د سبا برکت ده اوسه به ټوله شپه ویده وي داسې کله ملا صاحب هلته په جومات کې اذان وکړي نو چې کوم د اوزه به راویښه سي او ذکر به شروع کړي او سپی خنزیر به ټوله شپه ویښي غپېږي به او خو چې کله سهار سي نو بس کوم د سترګې به پېغلې کړي او ویده به سي نو شیخ سعدي وایي دا د سهار برکت ده قل وایه پیغمبره اعوذ فنامسم برب الفلق فرب د فلق سره دا بعضې خلک یې رسول الله د ابن مسعود صاحب وایي چې د ما یو ګاونډي د سهار ویدې جمع ته نه راځي وایي ښه وایي هاو وایي غالبا د ده په غوږونو کې شیطان میجازې کیسې کوم سړی لمونځ ته نه راځي او لمر پرې راخیږي ورته یا رسول الله قسم په خدای له مونږ خو یې وینو هغه کې داسې تاو راتاو کو بلکل چې کوم د میجازې نه ښکاري نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي ملګریه ته جسم کثیفې او شیطان جسم لطیف ده نو څنګه چې شیطان نه ښکاري دغسې میجاز هم نه ښکاري قل اعلانك وحبيبا اعوذ فناني وم برب الفلق فرب فلق سرا من شر ما خلق د شر د هغه نه چې الله پیدا کړي دي ما عامه د هر شی ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د هغه شپې نه اذا وقب اذا اسلم سکله تیارسي هغه شپې نه چې کوم د پناه نیسه ومن شر النفاسات او د شر د هغه دم اچونکو نه فی العقد په سحر د غوټو کې الله نفاسات صیغه د مؤنث راوړه فاعلات په وزن ده الله اشاره دې ته پسې ملګریا تربور سره که تربوري کې نو ماشینه پسې راواخله په کوډو باندې مه خرابوه او کوډو کې پکې نو بیا ته تربور نه بیا ته نرخزه یې ښځه الله دې مؤنث صیغه راوړه دې نقطې ته پکې اشاره ده چې مهرباني وکړه ملا صاحب کوډې مه کوه او که کوډې کې بیا ته نر نه بیا ښځه نفاسات یې ذکر راوړه او دویم نفاسات یې ذکر راوړه چې دا کوډې ښځو کړی دی او الله تعالی صیغه د جمع راوړه او الف لام پې داخل کړه دا کوډې ډېره سختې کوډې وې که نر در باندې کوډې وکړي دومره اسان نه کړي لکه ښځې چې در باندې کړي خدای دې ښځې در باندې ساره او بیا ښځه چې در باندې کوډې کړي کومې ښځې چې خاوند کړی وي د هغې کوډه دومره اثر نه کوي لکه څومره چې کومې ښځې خاوند نه کړی او غالبا د لبید بن عاصم د ورکانو واکونه نه کړي ځکه الله تعالی صیغه د جمع راوړه او الف لام پې داخل او بیا چې کله در باندې کوډې تیاره کې وکړي نو خدای دې ساته او بیا چې کله په ویښتانو کې وکړي نو بیا دې خدای ساته الله وایي دا ډېرې مضبوطې کوډې دي ومن شر النفاسات او د شر د هغه دم اچونکو نه نفسه ینفسو نسواری سورو د باب نه دم اچولو ته وایي بالعقد په غوټو د سیر کې ومن شر حاسد او د شر د حاسد نه اذا حسد سکل حسد کی اذا اظهر الحسد یار هر چیرته چې کوم د پناه منی سه حاسد نه یار سړي په نیچر او طبیعت کې حسد پروتا الله یې سکل د سره حسد ظاهر کې بیا پناه نیسه اوس دلته صحابه او بزیاتو خپل بچانو ته د صورت په کاغذ کې ولیکه او غاړه کې به واچوه امام اهل حدیث حضرات او غیر مقلدین هغه لیکي د پیغمبر او حدیث راوړي چې من علق تمیمه فقد اشرک اچا سي ځان باندې یو شی ظلم کړو مشرک سره موږ ته والکه دا من علق تمیمه دا یو قاعده ده ګرامر کې دا تمیمه نکره ده او علقه اثبات ده او ان نکره اذا وقعت في سياق الاثبات تفيد الخصوص نکره چې کله په سیاق د اثبات کې راسي په اړه د خصوص کې هغه تعویل شرک ته چې هغې کې چا الفاظ شرکي لیکلي او کلام ته چې مدته کې ځان کې د څه شی ځوانان که مشرک شي بیا خو ته مشرک یې واسکټ د ځان باندې ځوان کړی دا اغوستی دی ده بیا ته مشرک یې چې کوم د کالي دې اغوستي دي او په ځان باندې دې ځوان کړي دي نه تمیمي نه مراد هغه تعویض ده چې هغه مشتمل دي په الفاظو شرکیو باندې ومن شر النفاسات في العقد او د شر د هغه نفاساتو نه په عقد په غوټو د سیر کې او څور ته بداوله شکرانه دا جایز ده پیغمبر علیه السلام اسمرګي روانو صحابه اډوډه هغه کلی والا ورنکړه نو فضل دی سید الحی هغه با کلی مدد لړم چی چې لړم
چې وای هغه تاسو سره دم نشته ولی نشته اصحابي وای ما په الحمدلله دم را خاصه ما دې قسم خدای دې دم ته بس شکرانه دې خړا دې یو حدیث کې راځي دیرس کوزي ورکړي دیرس دې ته شکرانه بل حدیث کې راځي اتیا ورکړي او بل حدیث کې راځي یو سلاشل اوس خدای ته زبون مثلاس کې یو سلاشل ورکړي شان ورشا په سلباری کې لیکي جمع سندا وای دا غیر سوزي خو هغه وسیوي چې اخر کې مدي وسیوي اعلی وسیوي او دا اتیا هغه وسې وړي مرسل حساب کې او باسي په کې بلا به وسې هغه سره حساب کې یو سلاشل وسیوي وړي دا شکرانه جایز ده اوس ډب د شکرانه نه کړه ومن شر النفاسات او د شر د دم اچون کولا فی العقد بغټ لسیر کې ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حاسد نه چې کله حسد کې طالبانو د نفاسات الله معرفه راوړه او غاسقین الله نکره راوړه او حاسدین هم الله نکره راوړه ولکه نفاسات څخه د ټول شر د شیطان په سره کوي ځکه الله معرفه راوړه او حاسدین نکره را ذکر راوړه چې هر حسد خراب شوی نه حسد مستا رسول الله فرمایي او سره برکات مسلم تعلق دی چې حسد او ضرورت شپه کوله لس وکا او حاسدین هغه تیار کې مشر نه وسم تیار د نه خلک د شپې ته راستي او باسي تیار کې خیري نو ځکه الله نکره راوړه سورۃ الناس مکی سورۃ ده او سورۃ الناس دا نازل شوی د پس د سورۃ فلق نه امخ کې د سورۃ اخلاص نه حالت فرشی کې یو سلام سورۃ ده او حالت عرشی کې یو استم سورۃ ده دغه الله تعوذ روحي بیان قل الهك وحبيبا اعوذ فنان برب الناس فرب خلق سرا ملك الناس بادشاہ خلقنا اله الناس خدای خلقنا سورۃ فاتحه کې دی رب العالمین تعالی رب الناس انت دیویدو مالک یوم الدین تعالی مالک الناس مالک الناس انت دیوی ایاک نعبد و ایاک نستعین الله مهربانی وکړه ایاک نعبد و ایاک نستعین راوخه او دی الہ الناس په بوتل کې بند او سر کې لګا عبادت صرف یو خدای کوه قل و حبیب اعوذ فنانهم برب الناس فرب خلق سرا مالک الناس بادشاہ خلقنا الہ الناس خدای خلقنا کله ګرامر والا وای دا معنی والا والشيء اذا ذكر باسم الظاهر يذكر ثانيا بالضمير یو شی اسم ظاهر سره ذکر سي خلق ذهني سره ذکر فکار ته تراسي قل اعوذ برب الناس هو پناه سم رب خلقو مالکی بادشاہ خلقو الہی خدای خلقو والله تعالی اسم ظاهر سره ذکر تفتزانی مختصر معنی کې لیکي و تعظیما لشان الله یا الله شان د فار الله را خبر او یا دې کې تاسیس د تاکید نه را او تفتزانی مختصر کې لیکي چې التاسیس اولى من التاکید تاسیس د تاکید نه اولاد ولې لأن في التاکید تجدد الالفاظ فتاکید کې سکون د الفاظ تجددي او په تاسیس کې تجدد د معنا ده او د الفاظ راغلي معنا د پار راغلي نو معنا ده قل الهك وحبيبا اعوذ فنان برب الناس افرد دمالدارانو سرا یا فرد دماشمانو سرا ملک الناس سی بادشاہ دی غریبانو دا یا بادشاہ دی زوانانو دا الہ الناس سی خدای دا قنو دا او یا خدای دا بوداگانو دا انسان سے کل بچائی معشومی نو تربیت تا حاجت لے اللہ وی ربی ناظر تربیت کو بیا سے کل سرائی زوان سی نو ټول زوری سینې تراسی نو الله وی مالک الناس زورور سے بادشاہ سے او سکل سرائی بودا سی نو بیا جماعت تراسی الله وی الہ الناس سے خدای بوداگانو او تصریح بشیء لا یوجد مع الله دا رسل او بوداگان خدای دا زوانان خدای دا احناف اصول شاشکی او غیر قاعده وایي من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسونه وسواس دا مصدر ده او وسواس اسم ده صيغه اسم فاعل موسوس شیطان ټول وسوسه ده او حمل مبالغه لك زيد عدل زيد عدل زيد روبي خو عربي زيد عدل ټول قران ده
دې ته مبالغتاً حمل وایي. شیطان له بیخ نه تر سره A to Z ټول څه کوم د وسوسه ده، نو ته کې د خیر کار نشته. موږ تاسو یو ماما راځي، یو ټول امت ماما ده، معاویه رضی الله تعالی عنه ورته وایي. دا د امت ماما ده، دې ته حدیثو کې خان الامه وایي، د امت ماما. هغه وایي چېرته یوه شپه وایي ویده شومه، تهجد رانه خدای پاک کړه. سهار چې راجوګ شومه خدای ته عاجزي کوم او ژاړم، استغفار وایم. چې کله بیا په چل باندې ویده شومه، چې ګورم د شپې چې ګورم یو ځوان راغی راته ښایسته سړی ده. ما ته ویله شاه پوچا سره تهجد وکړه. ما چې کاته ورپورته ورته وکتل، هلکه دروازه خو مې هم پوره کړې ده، په کومه خوا راغلی؟ ما ته په جسم لطیفه ښکارېږي. ما ورته ویل زه پوهېږمه شیطان یم. ما ورته ته خو خلکو ته ښه خبره نه کوې، دا زه دې تهجدو ته ولې راجي کړم. والله که مې ښه در باندې لورېږي، پرون درته تهجد پاتې وم، ټوله شپه ورځ د استغفار غوښته، الله تعالی یو پسه د هغې نه زیات ثواب درکړه. وایي ما ویلې راسه راجېږي، داسې نه شي، اوس بیا پاتې نه شي، سبا به بیا الله ته زیاته عاجزي کوي. والله تعالی و شیطان ټوله وسوسه ده. او دوم صفت دی الخناس مرکش ناس ده، ملا شیطان چې دا هم ملایي قسم په خدای د هغه نه بیا غټ ملایي. امام رازي د خدای قبر منور کړي، هغه چې کوم د لسان الغیب خلک ورته وایي، او 32 جزه کې تفسیر کړی ده. هغه چې کله مړ کېده نو شیطان ورته راغی مخې ته، ورته وایي ته څه دلیل وې، څه دلیل در تا سره چوکۍ راوړه، او ورته شروع وکړه. څه دلایل ورته وویل او شیطان ټول راکړل. دومره علم شیطان سره امام رازي شیطان چې ټول هغه کوي. امام رازي باندې نظر هغه خدای هغه چې د ایمان او دنیا له لاره نجومین کبرا ورته راغی، هغه اودس کوه او ویډیو هغه د همسې توبه اغوستې ده او بیا یې سلطنه کړې. امام رازي ته وایي، امام رازي ورته وایي چې څه حدیثه زه بغیر د دلیل د خدای منمه چې الله یو ده، چې دا خبرې ټول ته سړی واپس کړه. نو الخناس ترجمه ده د موکشناس ده، بیا د ډاکټر شیطان ډاکټر وي، د ملا ملا وي، د شیخ الحدیث شیطان هغه شیخ الحدیث وي، او د شیخ التفسیر شیطان د شیخ التفسیر. دا مطلب الذي يوسوس هغه شیطان چې هغه وسوسه اچوي فی صدور الناس په سینو د خلکو کې. الله دې د شیخ حسن جان قبر منور کړي. هغه موږ موږ یو استاد ترجمه کوله او یو تحریف سوال وکړ چې موږ ورته تاسو شیطان د انسان په سینه کې ګرځي کومه کوي دا، او بل ماته ضعیف ده. ما ورته ما استاد ورته ویلي چې دا شیطان کوي د انسان په دماغ ورته کې ګرځي. وفي مقابلة القرآن الكريم إلى سبيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى سبيل من الجنة جناتنا والناس وإنساناتنا. دلته یو سوالدار عزیز مسئول فلک کې الله مستعاذ منه دې ذکر کړ، قاسم او ناپاسات او حاسد او ما خلق او مستعاذ به غیر ذکر کړ بیرات الفلک. او مصدور الناس کې الله بدعت استعاره کړ، بدعت استعاره کړ. علماء لیکي دا څه سیدا روحي ده، دا ډېر مهم شی ده. او هغه چې کوم دا چې ستو او ټول مهم ده. قرآن کریم خاصه او شیطان خامخا خوشحالېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قرآن کې خاص کړو دې شروع کا واستاله. نعم الحال والمرتحل. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صفات کامله او قدیمه الله تعالی. الرحمن الرحیم، رحمان او رحیم ده. مالک یوم الدین، بادشاہ د ورځې د جزا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. الله ستا عبادت کوو او ستا امداد غواړو. او اهدنا الصراط المستقیم، الله لاره ته سم وښیه. او صراط الذین، الله لاره د هغو کسانو چې تا ګناه کړې ده، غیر المغضوب علیهم، نه لاره د هغو کسانو چې تا پرې غضب کړی او نه لاره د ګمراهانو. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الاولين والاخرين محمد المصطفى والمجتبى. اللهم لا تجعل لنا هما الا فرجته، ولا دينا الا اعطيته، ولا حاجه هي لك رزقا الا قضيته، ولا مرضا الا شفيته، ولا عدوا الا خسرته، ولا مجاهدا الا نصرته. اللهم عطر هذا العالم بعطور معارف النبوية على صاحبها ألف سلام وتحية. اللهم أيد المسلمين والمجاهدين في كل مكان
المحركة على أفواج الأمريكية والبريطانية والروسية الله تعالى كل مسلمان شهيد واشتراك لما أدير قسام الله كدواني مختلنا تقول خارج عبد سمك دعاء أمون زكنا عبد سے علامہ سم شهيد کری اس دعا کی چاہوں یار تعالی خیر کرے نو اللہ تعالی کے ټول شریعه وای الله تعالی ورکی او د طالبانو یو لوی خدمت دي راکی دي کلی زنانه وکړه شعبان ټول شعبان او د چای او د شربتو انتظام کړه روړي انتظام کړه الله دې هغه کورونو ته قرآن کریم برکات ورکړي الله دې خیرونه ورکړي او الله تعالی دې شریع حوائج پورا کړي الله دې د بچی نه کامل او انساني سکون ورکړي یو چا دعا وکړه او ما بچی نه پایږي دعا وکړه الله تعالی دې ساري بچی ورکړي یو بل کس دعا وکړه چې ما تعالی نارینه اولاد راکړي الله دې نارینه اولاد ورکړي الله تعالی څومره شریع حوائج د مسلمانانو وي الله تعالی دې پورا کړي واجب سمانه او ماسپخین دعا وکړه بس دعا راتو ک الله تعالی دې شریع حوائج پورا کړي کاروبار کې الله تعالی برکات او تواچي او الله تعالی مونږ ته قرآن کریم برکات راکړي دا څومره خلک چې د تراغلي دي الله تعالی دې ټول د قرآن برکات ورکړي بنديانو ته دعا وکړي څومره مسلمانان بندياني الله دې بند خلاص کړي مجاهدین او جهاد ته الله شرف او قبولیت ورکړي او دعا وکړي څومره مسافرین مسلمانان الله دې سفر دې خطر کړي الله تعالی دې موږ تاسو ته تمام عبادت سره نقصانات تقصیرات الله دې قبول کړي او الله دې شرف او قبولیت ورکړي دا مولوی صاحبان راغلي دي لري زینا اته ته دعا وکړي الله تعالی دې عمرو کې برکات واچي او الله تعالی دې سکون دا موږ ټول دې پاره قرآن دې ورو ګرځي او الله دې موږ دې فاصله دې کوي او الله دې موږ تاسو ټول نه قرآن خدمت وکړي طالبانو ته الله تعالی علم او عمل ورکړي الله دې قرآن او حديث خدمت نواهي وصلى الله تعالى على سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين. प्रोग्राम बदीवा रंगी कायसे या रहमान ना दरख्वास्त को चराशे अल्लाह कुरान मजीद की उर्दू में अपना तिलावत أصحاب النار
والذين كفروا
كتب لديه شيخ الحديث أسد الله مدنا درخواست شراشي أقبل نظرية ولن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نور الشمس والقمر بنوره ونور السماوات العلى بنور نجومه ونور البلاد بنور العلماء ونور قلوب الطالبين بنور تعليمه ونور قلوب العلماء بنور القرآن. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. علماء الكل علماء الكرام علي داروي كفاية الرحمن الكرام المجلس بمعقول قرآن بمعقول قرآن شريف يعني علماء الكرام لكي قرآن شريف درين قسم لك يوم مرقوم ساعة سلام بلاوات کی او وائی او یوم دوام معقول قرآن شریف سرائی دہائی ترجمہ کی سرائی ترجمین قرآن شریف بیان کی او دیوائی نودا دلتا دوارا قرآن شریف مرقول معقول دلوارا قرآن شریف سے بیا کو تراؤ کی آورو سکرش مولا رو ساگر تک بیا داسی کو رستر سوتا چار نموی سکری و این سعادت پردو ریبان ہوگے تنا بچہ پورا بخشندر نکلتا مبارکی و نوری سر تردتون محلی تر دا علماء کرام راوی مسئلے راہو کی قرآن شریف پر دائر نور دے قرآن شریف رمضان مبارک جلال تعالی پوری لوگ سعادت کی مرتا سوارا کامل پتر اور دعوان الحمدللہ رب العالمین. جزاك الله خيرا. البرنامج طريقة حديث مولدنا كمنقول كلمات مولدنا حسين أحمد تخلصات وفراشي أو عنانا مقبل عليه من قائد مالنا القرآن والحديث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذر به آخرين.
لله رب العالمين. تالیه قرآن فسن فیش خدا، تالیه قرآن فسن فیش خدا، خور علمان لاجرم برش پیدا. گر قرآن خوانی شبا روز حبیب، گر قرآن خوانی شبا روز حبیب، خور علمان برا باش نصیب. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. قابل احترام محترم اور معزز علماء کرام حضرت مولانا اسد اللہ ملک صاحب، مولانا فضل واحد صاحب، حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب اور دیگر علماء کرام، بالخصوص کہ بذات خود د چا یو څو الفاظ اورېدلو دلته راغلي وو، نه مې د بیان کولو څه غرض دی او والله تاسو نه موږ هسې ویرېږي ټولو پړکیونې مو وګوره دا نو خبرو مې داسې نه شو کولی، خو صرف په دې نیت راغلي وو چې د حضرت مولانا سعید صاحب یو څو خبرې واورو، ځکه غیبانان د دې په ډېر صفات اورېدلي دي او د مشافه ملاقات هغه ورځ یو وخت کې زموږ وشو، د دې بیان او وعظ چې ما واورېد نو محترم وروڼو، زه به په وړاندې د امام صاحب ابو حنیفه صاحب او امام احمد بن حنبل صاحب کور ته لاړم چې الحمدلله موجوده دور کې داسې علما شته چې الله په هغې کې دا استعداد ایښی دی چې لغه من مزید محنت د هغې نه د دې وخت امام اعظم جوړ شي. محترم مسلمانانو، حقیقت دا دی علما ډېر زیات دي. بعضې عالم داسې چې علما د هغه درس ته ځي او ناست او د هغه نه سماع کوي، د هغه نه تفسیر اوري، د هغه نه د قرآن ترجمه اوري، حالانکې خپله لوی عالم وي. دا ولې دومره لوی علما زه د فلانکي عالم په درس کې کښېنم لږ فیض حاصل، دا په دې وجه ورونو چې د قرآن مجید مثال د ناوې دی چې چا ورونه کړي الله پاک ورله د دې بلاګانو د ساتلو توفیق ورکړي او چې چا نه کړی الله د ولزر تر زړه چې کوم دی واده ټول بدل کوي. د قرآن مثال د ناوې ولې ځکه چې د واده خاوند په لومړۍ شپه باندې ناوې سره لړ شي، نو د ناوې په سخا ګرمۍ کې په ځان باندې څادرونه راچوري او ده ورته ډېر مینتونه کوي، دا څادر اوچت کړه، ناوې وایي خدای شته چې څادر اوچت کړم او دا ما ته کړو. چې دی په خبرو باندې ستړی شي، په سوالونو مینتونو ستړی شي، نو روح باندې جیب ته لاس کړي، د پټیو نه یا د زرو یا د 2000 نوټ راوباسي او د ناوې ته چې کومه داسې لاس کې کېږدي، یا یې وله ګړۍ وړي یا یې وله د سرو ګوته وړي، نو چې ناوې هغه پیسو ته او ګوتې ته یا ګړۍ ته لاس کړي نو ورو بیا دته ته مخ ګلابوي، هسې ورته مخ نه خلي. نو دغه شان ته چې یو عالم څو پورې قرآن له خپل ژوند نه ورکړی، یو عالم څو پورې قرآن له خپله تقوا او پرهیزګاري نه ورکړي، ځکه یاد وساتئ دا طلباء کرام ناست دي، علم چې دی دا د الله رڼا ده، فإن العلم نور من إله ونور الله لا يعطى. علم چې دی دا د الله رڼا ده او الله خپل رڼا ګناهګارو ته نه ورکوي. نو چې کوم عالم کې څومره تقوا او څومره پرهیزګاري، نو دومره د قرآن او رموز او هغه خوږې خبرې، بلکې تاسو ته ما دا قرآن ورته لکه د ناوې خپله مخ کوي، نو هغه ټول الفاظ د په ژبه باندې اوبره پراته او راوځي،
لوی لوی علما حق ریانی چې خدای پاک د سره دایي الان دینم دغه علم چې مولوی سم کړل ما کړل بل او پر اکثر تقوا او پرهیزګاري الله دې موږ تاسو ټول تقوادار او پرهیزګار بهرحال محترمانو دا د قران مجید د ختم تفسیر ختم باندې او په تراویح کې ختم نه دوه ختمونو کې موږ تاسو ورته شو او دا محفل چې د دې محفل خصوصیت دا دی حدیث پاک کې راځي چې کله د مسلمانانو یو قوم راجم شي راټاله شي یو محفل جوړ شي او هغه محفل کې د الله خبرې کیږي د الله د دین خبرې کیږي نو په دې ځمکه باندې داسې سیاحین ملایکی ګرځي چې دا غي مقصد دې ځمکه ته د راکوزیدون دی چې داسې محفلونه وګورو او هغه خلکو سره کینو او بیا الله ته چې کومه د خلکو ورکو نو چې کله یو پرېخته داسې محفل ته ورسي لکه څنګه چې نن ستاسو په دې جماعت کې دا محفل جوړ دی پرېختې چې راشي او وګوري نو دا نورو پرېختو ته آواز وکړي چې راځئ نن خو په کیم کې په پلانکي جماعت کې مسلمانان راجمع شوي دي او کوم مقصد لپاره چې موږ د ځمکې ته راغلي یو هغه مقصد دلته کې حاصل دی نو ټولې پرېختې راشي او هغه محفل په خپل حساب کې خپل ګیره کې وایي چاپېره کې نه ملایکي او بیا د محفل په اختتام باندې دا پرېختې لړې شي او الله ته هغه ټول بیان کړي الله تبارک وتعالى پرېختو ته چې خدای خلک ولې راځي دا مسلمان ولې وی الله دې دا ډېر وټ یېږي د جهنم نه ډېر زیات یېږي او د جنت شوق یې پړلې نو څه دې دغه دیني محافل وکړي او دغه دیني مجلسونو ته ځي او ستا خبرې نو الله